ستړي مشي په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته متقوی د نظام او رسنیو ترمنځ همکاري باید لا پراخه شي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي د ګڼو وزارتونو له ویاندویانو سره په ناسته کې د نظام او رسنیو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا د ټینګار ترڅنګ د وزارتونو ویاندویانو ته سپارښتنه کړې ده چې د امارت پالیسي ته په پام له رسنیو سره پر وخت معلومات شریک کړي. نوموړي د غرض د ګڼو وزارتونو ویاندویانو ته د اسلامي امارت کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ هم تشریح کړي دي او ټینګار کړی ده چې ټول ویاندویان باید له رسنیو سره ښه همکاري ولري او د معلوماتو ورکولو برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. په همدې حال کې د غونډې د ګډونوالو له لوري دغه ډول ناستې ښې ابتکار او ګټورې به وبلل شوې او هیله څرګنده کړې ده چې دا لړۍ دوام پیدا کړي. بل لور ته له بدلون وروسته افغاني غالۍ د هوایي دهلیز له لارې نه دي صادرې شوې. د افغانستان د غالیو د تولید او صادروونکو ټولنه وایي په دغه هیواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته غالۍ د هیواد د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته نه دي صادرې شوې. د دې ټولنې مشر نور احمد نوري نن ازادي راډیو ته ویل په دې موده کې افغاني غالۍ یوازې د پاکستان له لارې نورو هیوادونو ته صادرې شوې دي چې افغان صادروونکو ته یې چندانې ګټه نه ده کړې. نوموړی وایي که څه هم د بیکارۍ له وجې ډېرو خلکو د غالیو اوبدلو ته مخه کړې ده او د پخوا په پرتله د غالیو تولید 100% زیات شوی، خو په خبره یې د هوایي دهلیزونو له لارې نه صادریږي. د ښاغلي نوري په وینا پخوا به د افغانستان غالۍ د هوایي دهلیزونو او ځمکنیو بندرونو له لارې د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، چین، استرالیا، روسیې او ډېرو نورو اروپایي هیوادونو ته لیږل کېدې، خو دا صادرات اوس درېدلي دي. او هرات کې موټر پلورونکي د ګمرکي تعرفو له لوړوالي سر ټکوي. د هرات ولایت د موټر پلورونکو ټولنې مسؤلان او غړي د ګمرکي تعرفو له لوړوالي او د غشن په بانکونو کې د خپلو پیسو له بلا کېدو شکایت کوي. دوی پرون د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ګمرکي تعرفو لوړوالی لامل شوی چې د سوداګریزو توکو ډیره برخه یې په ګمرکونو او سرحدونو کې بنده پاتې شي او همدا ډول په بانکونو کې د پیسو بلاک کېدل لامل شوي چې ګمرکونو ته د خپل موټرو محصول ورنه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي د هرات د موټر پلورونکو ټولنې له مسؤلانو سره په همغږۍ باید د ګمرکي تعرفو د کمولو په خاطر یوه طرحه حکومت ته وړاندې شي چې دا ستونزه حل شي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.